ناستک چارت دی 15 منټ ټایم فریم. موږ بحث کړی وو په ماډل باندې، پر ایکورټي وفان باندې چې هغه زموږ سره کم کار کوي، څرنګه یې ټریډ کولی شو. ښه په تفصیل سره مو بحث پر کړی دی. امید لرم چې هغه ویډیو کتلې، که دې نه وي کتلې نو ورته ویې ګوره. په را روان ویډیو کې زه غواړم چې تاسو د مارکیټ روان وښیم، یعنې په ایکورټي وفان کې موږ کوم طرف ونیسو، کوم طرف ته کښېنو. اوس موږ بحث کړی په ریفیوجي باندې چې مثلا موږ ریفیوجي باندې فوکس کوو. کله چې هغه زموږ سره انورجن شول یا لیکولیټي واخیستل شول، د هغه څخه وروسته بیا موږ انټري پر کوو، یا سم پر هغه ریفیوجي باندې موږ انټري کوو. اوس ډېری وخت داسې کېږي چې پر دغه ریفیوجي باندې زموږ سټاپ لاسونه ولګېږي، یعنې سی کې کښېنو که هغه ډایرکشن ته کښېنو او د هغه ریفیوجي څخه حرکت وکړي، اما زموږ خلاف حرکت وکړي. صحیح ده؟ نو انشاءالله په را روان ویډیو کې اوس را روان نه څومره بعده، په هغه صورت کې چې کله زموږ د چینل سبسکرایبر زه پروا نه کېدی تر 400 پورې، تر 300 پورې، 300 ته چې ورسېدل بیا به یو ویډیو درته پر راپورته کړم چې 300 وسوله. چې یعنې مثلا موږ د مارکیټ کم طرف ته کښېنو، په ایکورټي وفان کې بای ته کښېنو که سیل ته کښېنو، بیا سیم پر هغه ریفیوجي باندې موږ تاسو انټري کوو. نو تر بیا ښه وخت او ښې چارې. نو کوښښ وکړئ چې چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او یاران دوستان خپلوان انډیوالان منډیوالان دا ټول در سره خبر کړئ، یعنې ډېر خوندور او ښه کار کوي. 100% نه شم درته ویلی، خو مطلب صحیح کار کوي. که چېرې تاسو پریکټس پر وکړئ، کار پر وکړئ، یعنې دا نه درته وایم چې د یو میاشتې 2 میاشتې په تېرېدو سره به نور تاسو پروفیټیبل شئ. کار غواړي، هر ستراتیژي چې صحیح کار درڅخه غواړي، منظم کار درڅخه غواړي، وخت درڅخه غواړي، هغه غلطیانې او هغه نور څه هغه چې پکې راځي ډیسپلین او دا ټول سیسټم برابروئ. د هغه څخه وروسته بیا انټري پر د مطلب ځانونه به ورسره یاروئ. نو تر بیا ښه وخت او ښې چارې.